دا د پیښور کابلۍ دروازه ده. هغه دروازه چې نوم یې یوازې د یو ښار نوم نه دی، بلکې د پیړیو سفر، سوداګرۍ، کډوالۍ او ګډ ژوند یوه اوږده کیسه ده. یو وخت چې به د خیبر له غرونو د اوښانو زنګونه راښکاره شول، د کابل، غزني، کندهار او د منځنۍ اسیا سوداګریزې قافلې به له همدې لارې پیښور ته ننوتلې. مسافر به ستړي وو، خو لاسونه به یې له مالونو او زړونه به یې د کیسو ډک وو. افغانیانو تللو سره زموږ بازارونه ډېر زیات خراب شوي دي. بازار ډېر کاروبار خو پیلا هم خراب و. څه د افغانستان تللو خلکو سره زموږ روزګار ډېر زیات خراب شو. حکومت هم یو داسې پالیسي راغستې ده، وایي دا وباسو، نه وباسي او نه یې پرېږدي. هغې غریبانان هم کارونو له په پټه راځي او په پټه روزګار کوي. نو بازار بالکل ورسره چاټ شوی دی. بازار کې بالکل کاروبار شته دی نه. د کابلۍ دروازې ترڅنګ ولاړه دا پخوانی افغان ودانۍ د هغه وخت خاموشه نښه ده چې افغانستان او پیښور یوازې ګاونډیان نو، بلکې د یو سوداګریز او ټولنیز ژوند دوه تړلي اړخونه وو. دا ودانۍ په 1933 کال کې جوړه شوې وه او وروسته د افغان سوداګرۍ د مرکز په نوم وپېژندل شوه. خو له دې ودانۍ ډېر پخوا افغان سوداګر دلته راتلل. د وچې میوې بوجۍ، قالینونه، وړۍ، سرمن، بوټي او د غرونو نور پیداوار به یې راوړل. له پېښوره به یې ټوکر، مسالې، چای او نور توکي کابل او د افغانستان ښارونو ته وړل. تجارت یوازې د مالونو راکړه ورکړه نه وه، له هرې قافلې سره ژبه، دود، خبر او کیسه هم راتلله. ډېر ملګري پکې دي، ډېر وخت هم زده شوی دی او خامخا اوس حکومت هم داسې کوي، نیول کوي، بارزي کې پرې. او زه څه کوم، نو قانون دی اوس هغه به فالو کوي. او کاروبار هم ډېر خراب شوی، څوک راوځي نه. بالکل د افغانانو ډېر کاروبار و، د قصهخانه کې ډېر زموږ خوا ته ډېر دوکانونه دي، خامخا پازابېږي. بس خو ښه دی چې لاړ شي ځه، نو څه کوي، خپل وطن دی، نو خو موږ پسې خفې وو خامخا. دلته به د لرې وطنونو سوداګر په سرایو کې تم کېدل. اوښان او اسونه به یې دمې ته ودرول او خپله سودا به یې خوندي کړه. ماښام به د قهوې له پیالیو لوګي پورته کېدل. یو مسافر به د بخارا خبره کوله، بل به د کابل د واورو، بل د کندهار د انارو او بل به د هند د ګرمو ښارونو کیسې کولې. هم هغه کیسې د خلکو په ژبو ګرځېدې او بازار ته یې د قیصه خوانۍ نوم ورکړ. دا بازار د لیکل شوي تاریخ ترڅنګ د ولس د حافظې یو ژوندی کتاب هم و. په دې کتاب کې افغان سوداګر میلمه نه و، د کیسې یو اصلي کردار و. دا چې په خپل وطن باندې آباد شي ډېر ښه خبره ده او الله پاک دې هر انسان په خپل وطن آباد کړي. او هغه انسان الله پاک پختور پیدا کړی چې هغې له په خپل وطن باندې رزق ورکوي. دلته د دوی سره موږ ډېر ښه وخت تېر شو، خو چونکې بس حالات دغسې دي او زموږ موجوده حکومت چې کوم دی دغسې سیټ اپ کړی دی چې دوی د په حیا عزت سره خپل وطن ته لاړ شي. نو موږ دې باندې خوشحال یو، خفه نه یو. الله پاک دې دوی په خپل وطن باندې آباد کړي. وروستو زمانه بدله شوه. قافلې په موټرو واوښتې، سرایونه په مارکیټونو بدل شول او زاړې قهوهخانې ورو ورو کمې شوې. خو د کابل او پیښور ترمنځ د خلکو تګ راتګ ونه درېدو. په افغانستان کې د جګړو له پیلېدو وروستو په میلیونونو افغانان پاکستان ته راغلل. ډېرو یې دلته خپل ماشومان لوی کړل، ژبې زده کړې، دکانونه یې پرانستل، مزدورۍ یې وکړې او د پیښور له اقتصاد او ټولنیز ژوند سره یوځای شول. په قیصه خوانۍ کې به چا وچې میوې خرڅولې، چا قالینونه، چا جامې، چا بوټان او چا به له یو دوکانه بل ته مالونه رسول. اوس چې د افغانانو د ستنولو لړۍ چټکه شوې، د قیصه خوانۍ دکانداران وایي د بازار یوه پخوانۍ درزه ورسره ورو شوې ده. ځینې پیرودونکي تللي، ځینې کاریګر نه ښکاري او هغه کورنۍ چې کلونه یې له دې بازاره سودا اخسته نور د ښار په کوڅو کې نه لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې او د کډوالۍ نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د 2023 کال له سپټمبره تر کال 2026 پورې له پاکستانه تر 2.5 میلیونو ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. په دوی کې لسګونه زره کسان په رسمي ډول ایستل شوي دي. د دې لوی انساني خوځښت اغیز یوازې د تورخم په دروازه نه دی پاتې، تر قیصه خوانۍ، کارخانو، دکانونو او د پیښور تر کورونو رسیدلی دی. قیصه خوانۍ ډیر خلک لیدلی دي. چا دلته خپل سفر پیل کړی،
چا پای ته رسولی، چا کاروبار جوړ کړی او چا خپله وروستۍ پیاله قهوه څښلې ده. نن بیا یوه قافله روانه ده، خو دا ځل نه اوښان شته، نه د قافلې زنګونه او نه په سرایو کې د شپې د پاتې کېدو تابیا. په لارۍ کې د کور سامان ایښی دی، په دروازه قلفونه دي او د ماشومانو په سترګو کې د یو داسې وطن پوښتنه ده چې ډېرو یې یوازې نوم اورېدلی دی. حکومتونه پولې جوړولی شي، اسناد غوښتلی شي او د خلکو د تګ راتګ پریکړې کولی شي، خو پیړۍ ګډ تاریخ په یوه حکمنامه نه ختمیږي. سبا بیا ښایي دلته نوي پیرودونکي راشي، نوي دوکانونه پرانستل شي او بازار به بیا په شور شي، خو چې د قیصه خوانۍ د زاړه تاریخ پاڼې واړول شي، د افغان سوداګر نوم به پکې خامخا وي، ځکه هغوی دلته یوازې راغلي نو، هغوی د دې بازار کیسې جوړې کړي دي. د کیمرمین بی ارشد سره سلمان یوسفزی، شال نیوز، قیصه خوانۍ، پېښور.